د ژغ قدرمنې زه ویلوړ یم د غویخو درګ کوت کوریز دغه چې کومه علاقه دو دته پرین ملخون رو ګډ شوي دي نو هغه خپله طبیعي چې کومه دو هغه یې شریک کړي دو دلته په دغه ځای کې نو دلته چې کوم لوکل کسون وي چې دی په دا بوخ کې لګیا دي ملخون ورلوي وړي کې وړکي دي دغه د بوغي ملکون دي هغې سره میش جمع وکړله چې تاسو ته څوک ورغلي دي دی میش ته وویل نوم دې څه دی؟ احمد علي. دا کوم زوی دی؟ غویخو کوریز. غویخو کوریز. دا ملخون کله راغلي دي؟ دا بارې ماسپښین. بارې ماسپښین راغلي دي. څه نقصان یې وکړه؟ دا ونه کې لګیا دي خوارو کې شدیده. او چیرې دا سرکاري د زراعت ول یا د لوکل نظام یا څوک افسرون څوک د تاریخ پښتنه یې وکړه؟ یې به صبر لای څوک نه دی؟ جی د ژغ قدرمنې دولت د علاقې د کسونې توس خبرې واورېدلې لکه دی نو میژو د وزیر اعلی محمد خان صاحب نه اپیل وکړي او ورسره د اجمل وزیر نه اپیل وکړي چې دی دولت چې کومه لوکل انتظامیه دو د هغې سره په دغه کې تعاون وکړو مرسته وکړو دا د واڼه چې کوم علاقه دو دا خالي په کل کې 65,000 میټریک ټن مڼه د ملک نور چې کوم شهرونه دي هغه ته سپلای کوي واڼه چې کښلی دی په دا فصلینه په دا بوغینه په دا میوې باندې کښلی دی او د واڼه بالکل ویس سیزن شیري دی نو که چیرې دغه په وخت باندې دغې روکتام ونه شي نو دو بیا دا واڼه چې کوم دی دا د غوټې تباهۍ او د نقصان سره مخامخ شي میژ امید لري چې صوبایي حکومت او دولت چې کومه ځل انتظامیه دو دغو په وخت باندې د دغې خلاف کاروایي وکړو د ملخونې خلاف چې کومې د دی د وړول سپی دي هغې تدابیر هغه طریقو دی وکړو چې دغه ملخون د دغه علاقې نه یوه داسې علاقه ته ورړکو چې په دغه علاقه چې کومه دلته ښه نقصان نه وکړو مخته چې کوم ځای ته دی مخته لوړ شي چې په هغه ځای کې ښه نقصان نه کړو جوړ اې وزیر ژغ نیوز غوښه سار دی غسفون دی ته چې دا لاړې یې وایي که نه رول وي په اخر کې د ملخونې د ډک واڼه نه میسوپر ته د ژغ د طرفه کم اختار ډېر ډېر مبارک شه دا خدای خبایه شده دا خود دو واسه جامعه دا دو واسه جامعه اوه ملخان على بوغنا